د ټولو نه کمزوري او ادنا درجې والا جنتي چې کومي پیغمبر علیه السلام فرمایي د هغو به 2 خوري او 80,000 خادمان وي. څومره؟ 80,000 خادمان، او خادمان به غلمان وي، او غلمان به دومره ښایسته وي لکه ملغلره چې کله په قالب کې پټه پاتې شوې وي. یو بل حدیث مبارک کې راځي وای په جنت کې یو بازار دی چې په هغې کې اغشتل او خرڅول نشته، مګر په هغې کې به صرف حسن خرڅېږي، هغه به هم پرې خرڅېږي. په هغې کې به حسن او احسان. یو کس غواړي، یو جنتي غواړي چې زما حسن دی دغه رنګ شي، دی به ورشي په تصویر کې به ورننوځي، خود به رب العالمین حسن همدغه رنګ. روایت کې راځي په جنت کې یو اونه ده او د هغې اونې نوم دی توبه، او دا دومره غټه اونه ده چې د جنت په ټولو بنګلو باندې د دې سوری دی. داسې غټه یو اونه ده او په دې کې قسمه میوې راویزاندې دي. دا د جنت د نعمتونو باره کې دي. جنتي حورې به هم دوی ته ملاویږي. جنتي حورې ډېر لوی حسن ورته رب العالمین ورکړی دی. او بیا خو دا لا فریږي ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای وی په جنت کې یو خوره ده او د هغې خورې نوم دی لغبه. څه نوم دی؟ لغبه. او دا دومره خشته او مزیداره خوره ده، دومره حسن ورته رب العالمین ورکړی دی چې ټولې خورې په خپله د دې لغبې خورې شوقمندې دي. دومره لوی حسن ورته رب العالمین ورکړی دی. او بیا فرمایي که دا یو ځلې سمندر کې لاړې توکې دومره بهترینه ده چې د سمندر دا ټولې اوبه به خوږې شي. او که د دنیا طرف ته راوکتل د دنیا د انور به داسې بې نوره کي لکه نور چې راوخېږي د ستورو دغه نور ختم کي. داسې لوی حسن ورته رب العالمین ورکړی دی. نو ستاسو دپاره به دا بیبیان وي او د جنت حورې به هم وي. دا څوکې د ټولو نه کمزوري او ادنا درجې والا جنتي چې کومي پیغمبر علیه السلام فرمایي د هغو به 2 خوري او 80,000 خادمان وي. څومره؟ 80,000 خادمان، او خادمان به غلمان وي، او غلمان به دومره ښایسته وي لکه ملغلره چې کله په قالب کې پټه پاتې شوې وي، هغې اړه خوا موندلی نه وي. څومره لوی حسن وي، داسې لوی حسن د اس یو تشبیه ده. د دې نه زیات حسن به د دغې غلمانې، او دا به درته لاس په نام باندې ولاړی. متکې به غوړېدلې وي، قالینونه به چې کوم دی دغه شوي غوړېدلې وي، په تختونو باندې به ناست وي، متکې به ورته شاته وي، دې خوا هم حورې ناست، دې خوا ته هم حورې ناست، غلمان لاس په نامه ورته ولاړ دي. یو جنتي به هغه به وایي چې یاره دغه مخامخ مارغه چې دی دا مارغه مې ډېر خوښ شو چې دا مارغه خو زه وخورمه. خادمان به ورته ولاړ وي، بلکل به دله اوس وړو. هغه مارغه اچانک به د ده مخې ته دسترخوان وغوړولی شي، دا مارغه به راوړی شي، او دا به داسې مارغه وي چې د دې به یو اړخ به یې روز شوي وي او بل اړخ به یې پوخ وي، څنګه چې د خوښې بېسیارې خوره. یو ځل نبی علیه السلام وفرمیل ابوبکر وی په جنت کې به دا اوښانو په شان د لوی لوی مارغان دي او د جنت په دې اونو کې سریږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي د الله رسوله څومره ښکلې زندګي تېروي دا مارغان. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل او ابوبکر دا خو ډېره ښکلې زندګي تېروي، خو د دې خوړونکي به هم د دې نه په ښکلې زندګۍ کې وي. کم خلک چې خوري هغه به هم ډېر اعلی قسم زندګي تېروي. او زه امید کوم ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته به د هغې خلکو نه یې چې هغه به د دې مرغانو غوښه خوري. الله دې زموږ نصیب کړي، امین وایي. داسې لوی نعمتونه دي محترمو. نو په جنت کې به تا ته دغه قسم انعامات ملاویږي. دغه رنګې یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته وی د الله رسوله وی په جنت کې اسونه شته، زما خو اسونه ډېر خوښي. ګوره بعضې کسان شوق کوي که نو د دې کس د اسونو شوق وی زما اسونه خوښ دي. آیا په جنت کې اسونه شته؟
پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل او که ته جنت ته الله داخل کړي الله تعالی به درته د سرو یاقوتو اس درکړي او چرته چې زړه غواړي په جنت کې الوز او ګرځه وکړي چرته چې د خم زړه غواړي په جنت کې ګرځه نو دا سلوي نعمتونه الله تعالی د متقیانو خلکو د پاره تیار کړی دي دغه رنګ یو بل صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وای زما وخان خو جنت کې وخان شته پیغمبر علیه السلام ورته هغسې جواب ورنکړ خو ورته وویلې وای الله دې جنت ته داخل کا چې څه سره د سترګې یخیږي هغه به درته هلته میلاویږي په یو روایت کې راځي کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي نو الله جل شانه به ملائکو ته وایي ای زما ملائکو زما په دوستانو باندې څه وخورئ مختلف قسمه خوراکونه به راوړی شي یو ذایقه به د بلې ذایقې نه ډېره مختلف وي په یو نوړی کې یو شان خوند بله نوړی کې بل شان خوند بله کې بل شان خوند ان تر دې چې دوی کومه نوړی اخلي هغې کې به ځان یو مستقل خوند محسوسوي کله د خوراک نه فارغ شي بیا به ورته رب العالمین وی ای زما ملائکو زما په دوستانو څه وڅکئ مختلف قسم مشروبات په دې جنتیانو وڅکلی شي او یوه ذایقه به د بلې ذایقې نه ډېره مختلفه وي یعنی یو ګوټ کې یو شان خوند بل ګوټ کې بل شان خوند او بل ګوټ کې بل شان خوند ان تر دې چې دوی کم ګوټ کوي نو هغې کې به یو ځان له جدا او مستقل خوند محسوسوي کله چې دا جنتیان په جنت کې د خوراک او څښاک نه فارغه شي نو رب العالمین به ورته وایي ای جنتیانو ما چې کومه واده تاسو سره کړې وه هغه واده مې پرې شوښودله نن به زه تاسو ته هغه اعزاز انعام او اکرام در کوم چې د ټولو اعزازونو او نعمتونو نه به زیات وي بیا دغه ټیم کې به پرده اخوا شي او دا ټول جنتیان به د الله جل جلاله ذات وګوري وای زما دی په هغه ذات قسم وي چې د چا په قبضه کې زما ساده چې دا جنتیانو ته به په ورکړل شوو نعمتونو کې یو نعمت هم زیات خوښ نه د دیدار خداوندي نه د الله جل شانه دیدار به دوی ته د هر نعمت نه زیات خوښي الله جل شانه بسی کې جنتیانو له به دومره خوند ورکړي چې د ډېر شوق نه به الله تعالی ته په سجده باندې پروزي بیا ورته رب العالمین وایي ای جنتیانو دا خپل سرونه روچت کې ځکه دا د عبادت ځای نه دی دا د عبادت د بدلې ځای دی بیا به دوی د جنت دا ټول نعمتونه ایر کړي او د الله جل شانه دیدار به دوی ته د هر نعمت نه زیات بهترین او زیات خوندناک وي ولې چې خپل خالق الله یو انسان سیکي چې زه چا پیدا کړم الله جل شانه سیکي څومره خوند به وي یار او بعض روایتو کې راځي چې هره هفتې کې هلته به ورځې نه تېرېږي خو د هفتې په مقدار باندې به دا جنتیان یو ځای ته راغونډېږي او هلته به د الله جل شانه دیدار کوي الله دې زموږ نصیب کړي بیا به دا جنتیان په آسونو باندې ناستي پر جنت کې به داسې ګرځي سیلونه به کوي ګرځي به سیلونه به کوي نو د عرش د لاندې نه او د سپینو غونډۍ نه به د مشکو یو مزیداره خبر راوالوځي چې د دوی په سرونو او د اسونو په تندو باندې به مشک خواره کړي دې وجه نه به د دوی د حسن په څو چنده زیات شي بیا چې دوی کله په جنت کې د خپلو بیبیانو طرف ته ګرځي نو دا بیبیانې به ورته وایي چې تاسو خو ماشاءالله د مخکې حسن نه په زیات حسن سره واپس شولی یعنی کم حسن کې چې کور نه وتلی وي اوس د هغې نه ستاسو حسن زیات دی نو واقعي چې هلته څونه په انسان باندې وخت تېرېږي او لکه حضرت ابو هریره رضی الله عنه وایي جنت کې چې انسان باندې څومره وخت تېرېږي هغه نه بیا د په حسن کې اضافه کېږي یو حدیث مبارک کې راځي په جنت کې یو بازار دی او په هغې کې اغشتل او خرڅول نشته خرید او فروخت پکې نشته بس په هغې کې به خلک ډلې ډلې ګرځي د دنیا د ژوند د کیفیت بیان به کوي څنګه ژوند او څنګه مرګ او څنګه د ډېر امتحانانو نه بس دا خلک راغلل دلته کې جنت ته راغلل د دې دنیا د زندګۍ او د ژوند د هر څه باره کې به خبرې کوي یو بل حدیث مبارک کې راځي
وای په جنت کې یو بازار دی چې په هغې کې اغشتل او خرڅول نشته مګر په هغې کې به صرف حسن خرڅېږي هغه به هم پرې خرڅېږي په هغې کې به حسن اویزان دي مثلا یو ښکلې غوندې دا دغه به اویزان دي تصویرونه نو یو کس غواړي یو جنتي غواړي چې زما حسن دی دغه رنګ شي دوی به ورشي په تصویر کې به ورننوځي خود به رب العالمین حسن همدغه رنګې کړي دا سلوي نعمتونه رب العالمین د دې متقیانو خلکو دپاره تیار کړی دي محترمو دا نعمتونه موږ ته هم حاصلېدی شي خو لعلکم تتقون ځان کې لږ شان تقوا پیدا کړئ لږ شان عاجزي او لږه پرهیزګاري پیدا کړئ دا نعمتونه الله تعالی زموږ دپاره پیدا کړي دي دی د دې کافرو خلکو دپاره نه دي پیدا کړی خو چې موږ په ځان کې لږه شان تقوا راولو